دغه خبره ګارنټي به مولا څوک راکوي چې میدان مې ته خولي کړلو دلته راغلل تا کوخیلې ته خولي کم دا به کمبر لسی چې کمبر ته خولي کم دا به پېښور ته سي ټول پرېږدی د لښکر په شکل کې ووځي زه یې لون کوم ګوره چې دا مدرسه او دا علم دې مړ کېږي دا جومات دې بند کېږي دا سکول دې بندېږي دا مدرسې دې بندېږي خو یوه ورځ یې بند کا روزه پې چې دا هر څه کېږي که اوس اپریشن کېږي که اوس SOG او SSG سي خو په تو په څېر سي چې په تو په څېر سي میدان دې ورته پرېښو سابو به دغه ځامه وځې خو یې مو بېزتي به وشي چې پرون د فورسلپ په کیمپ کې د کمانډنټ په مشرونه کې یو فریدي قوم جرګه شوې رو په دا جرګه کې ټولو نه اول زه چې کنډیم کوم په خپله زه نه وم پکې مونږ ته خو دعوت اجازت نه راکوي خو چې مو واورېدل نو ټولو نه اول دا خبره کنډیم کوم چې د کمانډنټ رویه دا جابرانه وه متکبرانه وه داسې انداز کې خبرې کول دا د فرعونیت انداز دی دا کشران دا کنډیم کوي دا د قوم نمایندګان دي او دا قوم پښتنه کوي چې بیا دا جرګه کېږي ما خو که کېږي دا د په پیرالل دا د په مساوي انداز کې کېږي چې ته په کومه کرسي نوست یې په دا کې مو کېنولی یې دغه کرسۍ قیمت ما ادا کړی کوې په ادب سره به کوې په احترام سره به کوې هغې نه پس چې ده کومه خبره کړې وه چې زه دلته اپریشن کوم تاسو مو ته مو سره حمایت وکړو کله چې ورته مشرانو خبرې کړې چې دلته په تو کې مسالې کیسې دي هغې په ریزلټ کې دوی ته کلپس چلاولی دي تقریبا 29 ویډیو کلپ کې چلاولی دي او ورته وښالي دي چې دا د میریخیلو په اډه کې 10 کور اوبه ورکړي دي دا ولته په ایک چاو کې دلته اشپا کړي رو دا په دغه ځای کې خلک وسه نوستي دا په مشومونو کې نوستي دا په جامه کې نوستي لہذا تاسو وسه انوالیو تاسو وسه مرسته کوو دا کور د دهشتګردۍ په ذمه راګرځي دا د سهولتکارۍ په ذمه راګرځي دغه خبرې جواب دی په موقع که زه وای هم دا مې ورته ویل نن د په میډیا واوري دماغ د کلو کې چې تو 29 کلیپ چلاولی دي زه ته 2900 کلیپ چلاوم څونو کلیپس پې ته داسې وښایم چې دا تو تیره خولي کوله د خوجه خاضر د مامونې د اوښو په کنډو میریخیلو له لیار چې کلورو او په دا باندې به خلک کرتلال تړوند وي که توره واستل چې ته دلته ناست یې په سوونو جربه ځمکه یې په میلواټ کې نیولې رو په سوونو د په جانسۍ کې او په فورسلپ او په ټولو قومونو کې نیولې تو دا نوستی دغې پورې دی چې مو بېزتي کوې یا د مو ځمکه دې قبضه کړې رو یا ته اوده یې چې دا خلک دلته رسي اوس د مو کور ته ورسېدل کلو غوږونه واوري دا یې تو ذمه واوري رو چې دغه ځای له رسېدل اوس خو به زه مجبوره یم تو خو دغه له مولا تر ورسول چې دغه بونه جوړه کړې چې اوس ته ووځه چې زه په دغو پسې اپریشن وکړم دغه خبره ګارنټي به مولا څوک راکوي چې میدان مې ته خولي کړلو دلته راغلل تا کوخیلې ته خولي کم دا به کمبر لسي چې کمبر ته خولي کم دا به پېښور ته سي دا به خولي کم خو چې پرون په ټول پلازا توېدل ته نرسه ویلون وکړه چې هیتابوت خولي کا هیتابوت په خولي کا زه به د بوړۍ ته ټوله خولي کم کریا مه روکوه خو ته د پېښور او د رینګ روډ د خولي کېدو اعلان وکړه د دماکې خو په اسلام آباد کې هم کېږي د دهشتګردۍ خو په لاهور کې هم کېږي ته په مو کورونه خولي کوې دا کشر دغه خبرې اعلان کوي که کم یو مشر ورسره لاس اوچت کړی وي که کم یو مشر یې په دا باندې دوکه کړی وي یا یې په دا باندې پوه کړی وي چې هله دا وګوره چې دلته ګرځي هله وګوره چې په چنچي کې یوړل هله وګوره چې په ډاټسن کې راوړي وو که کم مشر یې په دا باندې مسګایډ کړی وي دا مشر ورسره لاس اوچت کړی وي دا کشر یې دغه خبرې اعلان کوي چې داسې مشرونه داسې فیصله په ټول لاس اوچت کو هېچا موږ داسې مشرونه داسې فیصله موږ نه منو چې که مشر دی او که ملک دی چې هغه ووایي چې لوکا خولي کو خولي کېدلو فارمولې ختم دي دا کشر به دغه مزاحمت کوي دا به ته په ګریوان کې لاس اچوي دا سټوډنټان دي دا فریش وینرو دا خرڅېږي نه دا به مقابله کوي لهذا موږ نن نه دا تحریک روانوو موږ نن نه دا یوه بل سره لاس ورکوو چې په دغو قومونو کې په کم ځای کې یا سیکورټي ایجنسیز یا سیکورټي ادارو یا سیکورټي فورسز یا دلته چې کم پولیس دي
یا کم دو کې ټیم بی ټیم څه شان جوړ کړی رای د امن تنظیمونه لښکرې یا د پرایویټ لښکرې او یا د وسلوال نور تنظیمونه په کم کلي کې په کم قوم کې دغو خلکو نه چې څوک سفر شي چا سره ظلم وشي موږ ورسره دلته یو لوسنیوی کوو یو عهد کوو چې موږ د خلک ورسره اوچتېږو دغه مقابله به د ځوانان کوو په ګیټونو کې به ورته کینو په روډونو کې به ورته کینو د مخنیوی به کوو دغه پوره نن موږ دلته آغاز وکړلو جمعې په ورځ باندې انشاءالله جمعې په ورځ باندې به موږ په 3 بجې په دا بار چوک کې چې په کم چوک کې دغو ته وسلوال راغلي وو دا بایپاس چوک په دغه کې به جمعې په ورځ باندې انشاءالله په 3 بجې موږ دوباره جمع کېږو د غونډو پریدي ځوانان سره د موټرسایکلو سره د ګوړیو کوشش کوو چې سپینې جانډیم روډ موږ تاسو ته دغه ځای به موږ جمع کېږو په دا بار چوک کې او یوه زموشانه ریلې به وباسو په دا قومونو کې به ګرځوو دا خاوره یې دغه ځوان ده دا وطن یې دغه بچی دی دا وطن د مور دی زه په دا کې که اس اس جي دی او که اس او جي دی او که بل ګروپ دی او که بل ګروپ دی دا زه نه غواړم دا ما خوره ده که د بل ځای نه څوک وسلوال پرایویټ راغلی رایم ځان د سمبول کړي او که دا ګروپونه هر ځان د سمبول کړي ختمېدو یې بله طریقه راوباسه د مو د بېزتۍ طریقې پکې ما استعمالوه یو ستره د امن ریلې به وباسو دا ټولو پرې دی راوړي جمعې په ورځ باندې بایپاس چوک نه به انشاءالله موږ روانېږو ډیزاین او میپ په ډیزاین کوو واپسي به په کم ځای دا به ته اعلانات کېږي او په 12 تاریخ باندې دا 7 تاریخ دا جلسه دا موږ 12 تاریخ ته یوړله او انشاءالله تاسو په کوشش سره تاسو په دغه جرأت سره تاسو په دغه جذبه سره په دغه جوش ولولا سره موږ به انشاءالله 12 تاریخ پېښور د امن مارش دا مې عظیم الشان مارش جوړوو موږ دغه ویډیو په وساتت سره موږ رابطې هم شروع کړې دي د وزیرستان نه تر باجوړ پورې بلکې لوندې کمې اضلاع چې دغه صوبې دي دا هم د دهشتګردۍ شکار دي نن چې کم عظیم الشان او کم یو نامور شیخ القرآن والحدیث مولانا صاحب دا چې کم شهید کړی شو دا په 400 کې دهشتګردي په 400 کې هم دو په مردانو پېښور کې هم دو لہذا ټول پېښور ته ټولې صوبې ته مونږ اپیل دی چې دا ټوله صوبه په خصوصي توګه باندې پېښور خلک ته په 12 تاریخ سرویپ له پېښور تر ورسېږي چې مونږ ولته کینو ولته به مونږ ګورو مونږ څو ورځې کینو څه مقصد هم دی ابه ولته انشاءالله فیصله کېږي څه خبرې دوی و مشورې وي نو دا 12 تاریخ ته جلسه دا به عظیم الشانه کوو ټولو پریدي قوم ته کمپین وچلاوو سوشل میډیا استعمال کو جمعتونه استعمال کو اجورې ته ورسېږو دا یو پریدي دی ورکې و یو ته خبره ده په کم دستور مې ته کور نه وباسې سلام مې وباسې څه مې کړي دي څه څه ځاله وخت کلم دا خبره ختمول غواړي دا نه د یوه مشر مانو نه د چې یوه نماینده مانو نه یې زه خپله په چا منم که خبره کېږي د قوم به کېږي د وطن به کېږي د امن به کېږي د ملک ته مونږ ملک دی د ریاست ته مونږ ریاست دی د حکمراني د مونږ حکمراني ده دلته د ډنډې د بدماشۍ د وردې یا چا د اشارې حکمرانی مونږ نشو منلای په ټولو پریدي کې دا کمپین وچلاوو چې 12 تاریخ انشاءالله دا د تبدیلۍ ورځ به وي دا به مونږ د غلامي ختموو دا به مونږ د بدماشي ختموو چې ټولو پریدی د لښکر په شکل کې روزي زه یې لون کوم ګوره چې دا مدرسه او دا علم دې مړ کېږي دا جومات دې بند کېږي دا سکول دې بندېږي دا مدرسې دې بندېږي خو یوه ورځ یې بند که روزه پې میدان هغه مدرسې چې ویل به چې دلته دین کور کېږي هغه سکول چې ویل به چې هلته سبق ویل شي هغه مارکیټ چې ویل به چې دا یې مو سره نشم بندولی څنګه احتجاج لا روشم ویل شه هر څه بند دي همدا ورځ دلته روانه رو زه وینم زه ګرځېږم چې ته په درو اړه کې وګوره ته په بل مارکیټ کې وګوره شار شور سره الله دا نه کړي چې مستقل شړ کېږي دغو شړ کېدو نه دا ښځو که یوه ورځ یې مونږ بند کړو دغه سکول د ورونېدو نه دغه عالم د شهیدېدو نه دا ښځو چې یوه ورځ مدرسې چوټي کړو دا ټول سکولونه چې ورته چوټي کړو او په دا ورځ کثیر تعداد سره وځو خو هغې نه مخکې آګاهي مهم دی جمعې ورځ دو ځوانانو قوت ته وښایو جمعې په ورځ باندې په 8 تاریخ په دغه بار چوک کې انشاءالله جمع کېږو ګوړي موټرسایکل د هر لیول ترانسپورټ چې چا سره وي دا راوستل شي مونږ به دغه ځونه انشاءالله دغه تحریک آغاز کوو ګوره ډور او خوف نشته هېڅ داسې خبره نشته د الله رب العزت په قدرت او په لاس کې مرګ دی مولانا صاحب په سپینه ګیره الله پاک شهید کړو دا نه ښکلی مرګ بل څه شی دی چې ټول عمر یې سعادت و
د عبادت و د پرهیزګارۍ و او اخري کې الله پکې په خپلو وینو باندې دا ږیره مبارکه سره کړه دا نه ښکلی مرګ بل څه شی موږ خو به هسې مړ کېږو په دغه قوم ځان چې مړ کړو دغه قوم له چې قرباني ورکړو انشاءالله دلته چینج رسي دلته دغه فرعونیت ختمېږي تاسو په الله یقین وکړو چې تاسو ټمپریچر چک کوي چې نن موږ دا شایر اوچت کړو چې دا قوم اوسه څنګه وباسي چېرته لوړ شي دومره خلک د پټي وګوره د کورونه وګوره چې دا شی کلوز کړي دا ډرامه ختم کړي زه هغو ته هم سوال کوم زورور دي وس مې ورسره نه رسېږي هغو ته هم سوال کوم چې دا هر څه کېږي که اوس اپریشن کېږي که اوس SOG و SSG رسي خو په تو پسې رسي چې په تو پسې رسي میدان دی ورته پرېښو سابو به دغه ځه مه وځې خو یې مو بېزتي به وشي وس مې ورسره نه رسي که نه ټیک ټاک ته وپرېږدي تاوان دې روان کړی دی د خدای خاطر وکړه سوچ فکر په دا باندې کور وکړه د الوکار ته خو لیکه چې دا بېزتي مې نه کېږي موږ سره د جنګ دپاره وسله بله کیسه نشته فقط جمهوري عمل دی فقط عیني عمل دی قوم روځي قوم به روځي روډ ته به روځي د خپله ناراضګۍ د خپل خفګان اظهار به کوي چې موږ ښکاره خبره کوو چې په دا دهشتګردۍ کې داسې لوسونه انوال دي چې هغه د سرکار په اشاره باندې دي موږ دا لوسونه ماتول غواړو د خپل ملک د وطن صفا سوتره ساتل غواړو انشاءالله په دا کې خپله ذمهواري لږه پوره کړو صرف یې لږه پوره کړو موبایل روغله او خلکو ته ووایه چې دا ورځ باندې خامخا روزو تاسو ګورو یو پرېږدي هغه تاریخ ژوندی کړو یاره تاریخ یې ژوندی کړو چې کم تاریخ یې د مېړانې او غیرت و اوس خو ورباندې زه مړي نه کوم اوس خو ټوپک در باندې څوک نه راخلي خو فقط د سپینو کپړو سره او د سپینو جانډو سره روزو انشاءالله دا شی به ته ټیکېږي تاسو یې بیا ګورو چې څومره خوند به کوي په دغه وطن کې امن خو چې دا ظالمان ته ختم کړو الله رب العزت ته تاسو در تګ په خپل دربار کې قبول کړي